اوشته جمروزیه زه به ستا په ککرۍ کې اوبه وڅښم. زما که 1 لک روپۍ راکړه هلکه. او شپږ میاشتې نیټې ته کړې وه تاسو. 6 میاشتې پکې نشته. پیسې را تر زر راکوږم د دې دنیا نه د ډیلیټ کوم. مشره د ده تپوس کولو والا څوک دي بس کوتری که دا ټول جایداد به زمونږ چې ده موږ نه څوک تپوس کوي. برمی که و بچیه دا چا اوشته جمروزیه زه به ستا په ککرۍ کې اوبه وڅښم. هلو تاسو وایئ کوم جمروز خانه په لاره کې ورته ولاړم را مخامخ یې سره من پیدله وباسه. صحیح ده لکه لار راته پرېږده اوس مې هلته یو بار مه کوو یعنې ستا نمبر دی ورپسې دویم. واه 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 2 تیلې پاتې په ماچس کې دي کوم خوا چې ګورم چس کې دي. اوس واړه بچي را لوی شي زمونږ په مخ کې او دی موږ ته وایي چې لار راته پرېږده. یو خو دلته کې زمونږ مشر هلته وویشته لار درته پرېږدم تر هغو نه د دنیا نه ټکټ نه کټ کړه پرېږدم ما چېرته. څه چل دی وکړه بچیه با کاکاجي هغه برمه کړه معلوم دی دغه شان د پښتو نر بچی مې پکار تاسو ټول ضرورت نشته راځئ دې کور لالا چمغالي نه موږ ته ټول خلک ورته په تماشه دی. صحیح څنګه دومره ضرورت چې زما چمغالي بوسله راځه 2% دې دی مجري خیال ساته. صحیح ده زه دلته کې کېنه زه راځم. صحیح زما جانو به راځي. راځه جان عمانو دې نټه سوم زه دره راځي به راځه ویلکم زما جانو رالی اوس به ستاسو پته لګي. دلو خو به زه د دغه سره نیک سره وله نکاح کومه. څه کې ترو راځي نه نه ما چنغله زما چنغله منغله نه نشته دا به زه د خپل نیک ته په نکاح کوم. زمونږ په علاقه کې زمونږ په رای کې راځي زمونږ چنغله بولي دا چنغلي چې اوس اندره ته هم راځي ډوبسته